السلام علیکم امید لرم چې ټول به ښه نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښایو چې موږ څنګه ټیک ټاک نو اپلیکیشن هغه ډاونلوډ کړو هغه مو استعمال کړو. نو زه راغلم ټیک ټاک دلته په نو آپشنونو به کلیک وکړو. څو کتلی شئ دا ګو ټو ټیک ټاک نو کوم آپشن دی. نو السلام علیکم امید لرم چې ټول به ښه نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښایو چې موږ څنګه ټیک ټاک نو اپلیکیشن هغه ډاونلوډ کړو هغه مو استعمال کړو. نو زه راغلم ټیک ټاک دلته په نو آپشنونو به کلیک وکړو. څو کتلی شئ دا ګو ټو ټیک ټاک نو کوم آپشن دی. نو دا باندې چې کله کلیک وکړو دا نوال به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. دغه طریقه ته په اخر کې درښایم. دغه کې به تاسو ریل پکچر اپلوډ کوو. په دا کې تاسو ګرینه پکچر نشئ اپلوډ کولی، ریل پکچر اپلوډ کوو. دا اپشن ټیک ټاک دا پوره نوی اپډیټ کړو ښایي چې ټیک ټاک لا پته ولې چې دا کم کرکټر دی ریل دی یا فیک دی. تاسو به لاړ شو پلی سټور ته ټیک ټاک نو دا به سرچ کړو. دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړو. دا انټرفیس کتلی شو چې کله دا ډاونلوډ کړو واپس به لاړ شو دا نو آپشن به کلیک وکړو. دلته په ټیک ټاک کې ګو ټو ټیک ټاک